نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته نبوي ډالۍ چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا وړاندې کوم. الله پاک په قرآن کې فرمایلی دي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ جواب یې نه، هیڅ کله نه. که چېرې د دې آیات ته موږ ځیر شو او په دې باندې بحث وکړو نو په دې باندې به کتابونه به ولیکو، بیا هم به دې د مفهوم پوره او بشپړ تشریح ونه لیکلی شو، ځکه چې دا خو یو منلی شوی حقیقت دی چې اسلام هغه دین دی چې په لیکو لوست باندې د ټولو نه زیات ټینګار او تاکید کړی دی. که زه د خپلې خبرې د پخلي لپاره د غار حرا هغه لومړنۍ وحی چې پیلامه د اقرا د لغت سره شوله، چیرې چې الله پاک خپل خوږ بنده ته د ویلو سره سره د لیکنې په باره کې څه داسې وفرمایل الذي علم بالقلم، چې دا په خپل ذات کې هغه تش پنامه د تمدن او د پرمختګ ډنډورچانو ته چې تل یې موږ اسلامي امت د ښوونې او روزنې په خلاف ګڼلي او دښمنان یې ګڼلي او په خولې سوک دی. تعلیم او تعلم په باره کې په حدیثونو کې ډېر زیات ټینګار هم شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې قرآن یاد کړي او بل چاله یې وښایي هغه غوره دی. کله یو لورې زموږ ستر لارښود نبي علیه السلام په دینی تعلیم باندې او په دینی زده کړو باندې ټینګار کړی، له بل لورې په دنیوي زده کړو او په عصري زده کړو باندې چې عبارت له کسبي زده کړې او نظامي زده کړې دي په هغې لارې لارښوونه کړې ده او د امت ټولو شعبو ته یې خپل مسؤلیتونه یې سپارل چې ټول نه غټ مسؤلیت یې علما کرام ته سپارلی، ځکه چې هغوی د امت هغه شعبې چې عصري زده کړو کې یعنې دنیوي زده کړو کې بوخت وي، علمي زده کړو اړینو زده کړو ته یې راسو کړي او متوجه کړي. وروسته دې چې زموږ ګران هیواد د جنګ میدان وګرځېد، زموږ زیاتر هیوادوال مهاجرت ته اړ شول. یو داسې کار، یو داسې ځیله تګ چیرې چې نه چا سره اشنا وي او نه یې په ژبې باندې پوه وي او نه یې په کلتور سره اشنا وي، دا یو ډېر ګران کار دی. خو د کسب او د کار سره سره د خدای پاک په موږ باندې د ټول نه غټه پیرزوینه دا وه چې موږ ته یې د لیکو لوست د تعلیم او د علم توفیق یې راکړل او موږ خپل فریضه د الله پاک پر وړاندې مو انجام کړه. او دا زه چې نن دلته یم دا د همدې استادانو له امره دی. راځئ چې ټول د دې لپاره دعا وکړو او د خدای پاک څخه دا غوښتنه وکړو چې موږ ته دا توفیق راکړي تر څو موږ د دې ښه خدمت وکړی شو. ډېر زیات مننه.